زلف د سندوها په مخ خوارو هواره ولا د ګلابونو لخته مړه وجود کې ساره ولا بیرته راوګرځه د خپل ځانت للی یما هله رامنډه کا او خپل وجود ته ماره ولا. د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو اوریدونکو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات مینه او محبتونه ومنئ. تمه دا روغ جوړ او خوشحاله به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتې وئ. قدرمنو نن زموږ سره د شاعرانو په دیره کې دروند او خوږژبه شاعر رنګ حیدرخیل صاحب دی. راځئ د ده څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې م ترې وکړو. رنګ صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاس او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه باچا صاحب، په دې هیله تاسې هم راته روغ جوړ وئ او د شاعرانو درې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم او ډېره مننه چې وخت مه راکړو. ډېره زیاته مننه رنګ صاحب. زموږ خو دغه وړوکی شانتي پروګرام دی، نو ها مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني. په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو. قربان شم، ډېره زیاته مننه باچا صاحب. غزل داسې دی چې لکه د مات کودې ټوټې داسې یم. لکه د مات کودې ټوټې داسې یم، پوره یو کال پرله پسې داسې یم. په محرومیو کې خندا کومه لکه وي ماتې آینې داسې یم. په لاره نشم تلای غورځېږم ګلې، لکه چې مرګ ته یم نږدې داسې یم. ځان مې هېرېږي چې اوس چرته یمه لکه بربادې حافظې داسې یم. زبردست دی، بیا یې اورو رنګ صاحب. ځان مې هېرېږي چې اوس چرته یمه لکه بربادې حافظې داسې یم. د تا له تګ وروسته خبره واوره، هغسې نه یمه وړې داسې یم. د رواجونو چم کې ولې اخیر د ارمانونو هادرې داسې یم. زبردست دی. رنګ مې ژېړېږي ورځ تر بلې رنګه لکه د ستا کمیس خوږې داسې یم. زبردست دی. واه، مننه رنګ صاحب. غزل مو واردو ډېر عالی و، ډېر زبردست و. رنګ صاحب که دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي؟ تقریبا 3 کاله به کېږي چې شعر لیکمه. 3 کاله داسې څو میاشتې به کېږي چې شعر لیکمه. ډېر رنګ صاحب، موږ خو د سیرې او رنګ سره اشنا یو، که لیدونکو ته په خپله ځان ور معرفي کړي نو مې ډېره مهرباني. قربان، رنګ حیدرخیل د خیدرخیل و اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسېدونکی، پیل حال د شاه زاید پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د 2م کال محصل یم. ډېره زیاته مننه. رنګ صاحب که دا راته ووایه چې ډېر وخت هم کېږي چې تاسو شعر لیکئ، نو تر دې دمه به دې څومره شعرونه لیکلي وي؟ تعداد یې راته معلوم دی او یا نه؟ تعداد خو داسې راته معلوم نه دی، خو هغه غزل چې زه ښه غزل پکې راوګڼم یا یې راشمار کړم، تقریبا یا تر 100 یا تر دې پورته غزل به راشي پکې. ښه رنګ صاحب، څه به درنه اورو، لیدونکي به دې په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه غزل واوري. نو مهرباني. غزل داسې دی چې زه به غزل ولولم. دوه بیته به ووایم. مشي خبره چې مې شپې څنګه تېرېږي قربان، مشي خبره چې مې شپې څنګه تېرېږي قربان، ټول پرهرونه مې په تا پسې خوږېږي قربان. په ډکو سترګو چې یو څوک درنه جګېږي قربان، په ډکو سترګو چې یو څوک درنه جګېږي قربان، په داسې حال کې به مو ژوند څنګه تېرېږي قربان. زبردست دی. دوه بیته و چې نن بیخي ښه یم بېګا چا راپسې نه پل کړی، بېګا چا راپسې نه پل کړی، زما د ټول ژوندون باچا راپسې نه پل کړی. نه زه جنګ ته نه ځم خو لالیه زړه به نه خورې ګوره، زړه به نه خورې ګوره، ته څه خبر یې مور مې بیا راپسې نه پل کړی. زبردست دی. بیا یې اورو رنګ صاحب. زه جنګ ته نه ځم خو لالیه زړه به نه خورې ګوره، ته څه خبر یې مور مې بیا راپسې نه پل کړی. ډېر عالي دی، ډېر زبردست. ډېره زیاته مننه. غزل نو به درڅخه اورو رنګ صاحب.
ارشاد غزل دای چې ظالمې خلق نه ګرځوي ګل په سپاره کې ظالم خلق نه ګرځوي ګل په سپاره کې د سترګو انځورونه او غزل په سپاره کې ستا نښې به مې هم ستا په شان پاک ځای کې ساتلې ستا نښې به مې هم ستا په شان پاک ځای کې ساتلې ډېرې په کتابونو کې او بل په سپاره کې موږ دواړه ګناهګار وو د جماعت وخت یادېږي موږ دواړه ګناهګار وو د جماعت وخت یادېږي دیندارې چې خطونه به مو وړل په سپاره کې ته هم له شوخو شوخه وې زه هم له شوخو شوخ وم ته هم له شوخو شوخه وې زه هم له شوخو شوخ وم په نوک به مو ګران ټکي ورانول په سپاره کې او له ما به سبق پاتې وو بس ته به مې کتلې لما به سبق پاتې و بس ته به مې کتلې ویښتان دې چې په مخ رازنګول په سپاره کې زبردست دی بیا اورم لما به سبق پاتې و بس ته به مې کتلې ویښتان دې چې په مخ رازنګول په سپاره کې ملا به ورته ټوله ورځ په بې باندې کړه تېره ملا به ورته ټوله ورځ په بې باندې کړه تېره خو رنګ به د نون تورې یادول په سپاره کې ډېر زبردست دی بل هم در څخه اورو رنګ صاحب نه زړه کې رحم لرې نه چرته کرم د هوا لورې نه زړه کې رحم لرې نه چرته کرم د هوا لورې هیڅ نه وینې زموږ د خوارو غم د هوا لورې نه وینې اخر مې سرطان شو در پسې ته نه وینې اخر مې سرطان شو در پسې کرانه شي له دې نه پس ته مرم د هوا لورې په کومه ورځ چې لاړه شي له هغې ورځې وروسته زه بل رقم ناروغ در پسې شم د هوا لورې نه خدای چېرته رضا شو نه ملګري مې شوې ته نه خدای چېرته رضا شو نه ملګري مې شوې ته دا څه معنا چې چغې به وهم د هوا لورې ډېر زبردست دی مننه رنګ صاحب ډېره زیاته مننه کوم دا چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره ځای کړو ډېره زیاته مننه باچا صاحب د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو اوریدونکو لیدونکو دا وایي د رنګ خیدرخیل صاحب سره کوچنی شانتې مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو لوی الله پامان